منو سلامونه او احترامات افسر افغان ما اسلاميه کالج پوهنتون کې دا مهال روانو را سره څه تکړه براډکاسټر مبارزین یا د ریډیو د لارې چې څوک د قام ولس غږ جوړیږي او مبارزه کوي هغو را سره دي. منګه په اسلاميه کالج پوهنتون کې دا یو تاریخي ټاټوبی دی. سر صاحبزاده عبدالقیوم او جارج روسکیپل د دې بنسټ ایښی او بیا حاجي صاحب ابتورنګزی دلته یو جومات دی د هغې بنسټ تیږې له هغو راغلي و. اگر چې هغه وخت کې فرنګي سامراج هغو باندې پابندي لګولې وه، یعنی هر وخت کې یو فرنګی وي یو سامراج وي او د دې په فصیحه چې کوم دی نو ګویوم کوي. صدر صاحب را سره هم روان دی، په هر وخت کې خپل خپل شکل کې سامراج او فرنګی وي. نو موږ هم د څه ستونزو سره مخ خو به هر حال د شانګلې نه تازه تازه راغلی ما ګلویش مې هم هلته پرېښې ده، خو به هر حال زما جنت وطنه ما غریبي ستا په کوڅو کې نه پرېږدي نه. نو راغلی یم ښار ته مزدورۍ له، د ښار ملګري را سره میلاو شو، وی چې ناڅاپي یو څو شعرونه وی او یو څو خبرې کوو. دغه شعر چې په کومه خاوره باندې ویلی کېږي، زړګیه رو په قدم ږده د قدم لاره نه ده او حضرت په ایښې قدمونه دومره خواره نه ده. دا اسلاميه کالج پوهنتون دی، دا طرز تعمیر، دا بلډینګ، دا هر څه تاسو لیدی شئ. د دې نه لوی لوی خلک فارغ دي. فصیحه د نننۍ مشاعرې صدارت به موږ سره څوک وکړي؟ موږ داسې وی دا به په پښتون قام کې یو بله قصه موږ جوړه کړو چې جنۍ به صدره شي. ولې ته شاعر یې فصیحه څه؟ زه شاعري سره مینه لرم او شاعره نه یې پخپله؟ شاعره نه یم. نو دا بیا د مشاعرې اصول دا دي پروتوکول چې ته به صدره نه شي کېدی، ته به اعزازي میلمنه شي. اعزازي صدر به شم. اعزازي میلمنه به. صدر صاحب ته خو شعر نه لیکې پخپله که نه؟ ما څو نظمونه لیکلي وو. ښه بیا ته زمونږ صدر شو. لکه دی چې کوم دی د نننۍ مشاعرې صدارت به ښایسته رحمان صاحب کوي، دانیال عزیز او مدثر به پکې شعرونه وایي. نو اول به د روایتو تر مخه فصیحه زه یو دوه درې شعرونه ووایم، بیا ته ووایه که د اردو د پښتو کم شعر راځي او دغسې به واپس به تاویږو. نو داسې را په دې ویډیو کې راتاو شي عایشه بسې پخوا به موږ هغه داسې کوو که نه، یوه به موږ کوله، یوه په دې پټو کې نو غویان به موږ راتاول او شه کوشه بریشه هغسې قصه وشوه. هغه ورکوټی ټکټر دی ډېر ښایسته و. هغه ویډیو دې کتلې وه که نه؟ موږ خو قام ته په څه نه څه طریقه خبر رسو. نو زه خو برابر یم که نه؟ لکه ټیک یم تازه یم که نه؟ ګډوډ خو نه یم که نه؟ خلک وایي ته اوس ګډوډ شوی وایي. ډېر ښکلی شوی. حوصله خو مې نه ده بېللې. دې خوراکه چې زه یې درته ونیسم چې نه خلکو ته افسر وښیم دا د واده نه پس دی نور هم ښایسته شوی دی. چې راغلو واده نه پس خو د ذمهواري زما نه واخېسته. اباسین صاحب چې کوم دی هغه سر ملاقات وشو، هغه ورته وایي چې هلکه خلک د واده نه پس چې کوم دی لږ پریشان حاله شي دغه شي، او ته چې راغلی نو ښایسته شي مزېدار شي. چې د اباسین په غاړه څوک ګرځي هغه به څه پریشان حاله شي، دا یخ بادونه هر وخت راځي. خو دا د واده نه وروسته ذمهواري چل نه ورکوم راکړه دا واخله او او یو څو شعرونه به شریک کو. فصیحه شعر دی ارشاد وایي ځکه ستا په تهمتونو کې راګیر شم، ځکه ستا په تهمتونو کې راګیر شم، ګوره زه به د پښتون ولس نه هیر شم. ډېر ښه ډېر ښه. ځکه ستا په تهمتونو کې راګیر شم، ګوره زه به د پښتون ولس نه هیر شم. او ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه، زه به ستا د هر احساس نه را چاپېر شم. ډېر ښه. بیا شه بیا. ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه، زه به ستا د هر احساس نه را چاپېر شم. راځه د اسلامي کالج پوهنتون ځوانه راځه. دا د اسلامي کالج پوهنتون ځوان دی، راشه چې ویډیو کې راشه. شعر خو دله نه درځي که نه؟ شعر دله درځي؟ نه شعر نه راځي. عجیبه اسلامي کالج کې سبق یو شعر خو یاد که. ښه فصیحه نو زه یم چې ته که کوم شعر ویل غواړې، کومه خبره شریکول غواړې؟ بالکل. یو خو واده نه پس اول رالې هرکلې درته وایو ډېره مینه او او بابي د یوازې پرېښې دا خو د ښه کار نه دي کړي، خو زه بابي بیا به راځي. نو مزدورۍ لاغلی یم هغه به هم بېرولو که نه؟ بالکل. نو یاره ګلویش خفه وه چې راتلم نو هغې یو ټپه وکړه وی مسافر تلې درجګه نه شوم، ګیلمن نه شي زه سلګو نیولې وم. او سلام علیکم ملګري، تاسو ویډیو کولی شئ. ښه اسلامي کالج پوهنتون یو دوه ځوانان دي زمونږ نه به ویډیو کوي. دا ګورئ وایي زه د ادې نوکر او ادې د کلي، دا به یې زمونږ نه ویډیو کوي. خوشحاله اوسئ، ژوند کوئ. ښه فصیحه تاسو خبره جاري ساتئ. یو شعر ستا ډېر زیات مشهور دی. وی ګلویشه ستا افسر یمه چرته به ځمه، ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم، د زړه ته د زړه دروازې لرې ساته. واجي وا او د دې یو څو شعرونه نور دي چې الوت له ښې پښې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته، او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته. او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې ازادې څوک کونترې ساته، ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم،
ترې د زړه دروازې لرې ساته. دانیال عزیز صاحب ته به بلنه ورکوم که تاسو کوم ګرمي د افسر صاحب یو دوه شعرونه به ووایو بیا به دا کیسه راټوله کړو. ارشاد. ژوند له بقا پکار ده، ژوند له بقا پکار ده، مینه رښتیا پکار ده. دا لا ګرمي ده دا چې یخ وې تا به کوم شعرونه وي. ژوند له بقا پکار ده داسې به ځو. او مینه رښتیا پکار ده او حالات که هر څنګه وي. حالات که هر ښه ملګرو داسې کار دی د موبایل کوالټي به لږه کمزورې شوي خو زموږ یو موبایل د ګرمۍ د وجې نه بند شو نو دا موږ خو هر وخت کې ضرورت د ایجاد مور ده نو د بل چا موبایل نه کار اخلو دا به ایډیټینګ کې بیا موږ لګو. ښه دانیال عزیز ستا شعرونه ارشاد. ښه افسر صاحب پهلنی شعر دی چې ژوند له بقا پکار ده، مینه رښتیا پکار ده، بېشکه حالات که هر څنګه وي پیره وفا پکار ده. واه او د چا پې زړه رغېږي لږه خندا پکار ده. آی هی او خاموشه مړ سړی وي شور او غوغا پکار ده. واه ډېر ښه شعر دی تحریک دی پکې. ښه خاموشه مړ سړی وي شور او غوغا پکار ده. د دې نه ماته رایاد شو وایي چې د ځان نه داسې مشر رور جوړ کا پېښور روان کا او لاهور جوړ کا او د زور خلاف مزاحمت ژوند دی که نور دې وس نه رسي شور جوړ کا. شور هم مدثر را سره دی مدثر ته به هم شور جوړی اوس ښه راځه. ډیره مننه افغان صاحب. ارشاد. اول تاسو ته او بابي ته ډیر زیات د واده ډېره مینه او احترام تاسو ته مبارک شي دا قامي واده او ټولو ته مبارک. ډیر زیات شعرونه اورېدل ډیر زیات خوند راکوي ښایسته شاعري مزه راکوي خو خپله مې چېرته لیکلي نه دي بهرحال د بل چا شاعري ده. ارشاد قبوله ده. چې په چا باندې مین یې قبلوی چې په چا باندې مین قبلوی سل نازونه سل ناسازې سل جفا. خوشحال بابا شعر دی وي ډېر ښه یار ډېر ښه انتخاب دی ډېر. یو بل دی ارشاد داسې زو دی سوري ته زو ارشاد. او کنه وای چې ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې اور واخلم پېښور شم نو غزل ولیکم ګرمي د پېښور کې. ارشاد. یو بل شعر دی ارشاد. شته دلته بلا خلک بلا کیسې شته دلته بلا خلک بلا کیسې زه پکې والله یوازې شوی یم. صدر صاحب نه شعر واوره بس بیا چې صدر صاحب ګرمي هم د ګوره شعر وایه ګنې صدارت د اختیار د نو ماخذ ټولو ته صرف دا وایم کنه. ارشاد. ګوري رحمان بابا ډېر ښکلي شعرونه دوه ویلي دي کر د ګلو کا کر د ګلو کا چې سیمه د ګلزار شي ازغي مکره په خپو کې به خار شي ته چې بل په غشولې پوه شه هسې پوه شه چې همدغه شی به ستا په لور ګزار شي مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوی په غاړه لار شي. ډېره زیاته مننه کومه صدر صاحب واقعي د ډېرې لویې هستۍ صوفي شاعر رحمان بابا شعرونه وي. د رحمان بابا په دغه شعر به زه هم اجازت غواړم چې په سپین مخې د خط تور غبار ښکاره شو په سپین مخې د خط تور غبار ښکاره شو سربلنده شوه فرقه د خاکسارانو. افسر افغان ته اجازت راکوي د اسلاميه کالج پوهنتون نه دغه ناڅاپي پای ته رسي د لوی الله په امان.